بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د ریاضي درسونه مو له لومړي سره درسره کتلي وي. هیله ده چې دا ویډیوګانې درسره وګورئ او نور ملګرو ته هم ورسوئ او کوم درسونه چې تاسو ګورئ کوشش وکړئ چې د هغې ټول مهم ټکي درسره ولیکئ، په کتابچو کې درسره میخانیک کوئ، حفظ یې کوئ او بعد د هغې نه کوم کتابونه چې درسره دي په هغې کې درسره کار کوئ. ګران زده کوونکو، په مخکیني درس کې موږ او تاسو د مضرب او قاسم په باره کې وغږېدو، هغه مطالعه کړل. هیله ده چې تاسو پکې تاسو هغه زده کړي وي او مهم ټکي مې درسره لیکلي وي. نن درس کې راځو د هماغه درسونه مخ ته بیایو. نو عنوان به لیکو چې تر ټولو غټ مشترک قاسم، یا ورته چې وایي یا ورته وایي جی سی ډي، او یا هم بل نوم یې چې ده ایچ سی اف. ګران زده کوونکو، تر ټولو غټ مشترک قاسم څه ته وایي؟ موږ تاسو مخکې هم تعریف کړی دی. مضرب او قاسمونو کې چې کله مطالعه کول، هلته موږ ته دې تعریف وویل. موږ ویلي چې دلته به تعریف کو، تعریف به داسې وایي: تر ټولو غټ مشترک قاسم څه ته وایي؟ د څو عددونو منځ کې تر ټولو غټ مشترک قاسم عبارت د هغه عدد څخه ده، یا هغه کوچني غټ عدد څخه ده، هغه غټ عدد ده چې ټول راکړل شوي عددونه پرې پوره تقسیم شي. یعنی کوم عددونه چې موږ ته راکول کېږي، دا عددونه باید پوره په دې عدد باندې پوره تقسیم شي. نو داسې تعریف به وشي سرقه مې درته ویل، یعنی هغه تر ټولو غټ عدد ده چې ټول راکړل شوي عددونه پرې پوره تقسیم شي. مثلا څه رقم؟ کوم عددونه چې موږ ته راکول کېږي، مثلا 4 ده، 8 ده او 14 ده. صحیح ده؟ د دې مشترک قاسم تر ټولو غټ جی سی ډي ایچ سی اف څوک ده؟ هغه غټ عدد ده. هغه غټ عدد څه معنی؟ د دې مشترک قسمونه څوک دي؟ یو ده، یعنی دا درې وړه په یو تقسیمیږي، په دوه تقسیمیږي او په څلورو پوره تقسیمیږي. د دې په منځ کې تر ټولو غټ عدد څو ده؟ 4. نو دا هغه غټ عدد ده چې دا درې وړه په پوره تقسیمیږي. همدغه عدد ته موږ څه وایو؟ موږ جی سی ډي وایو او یا ورته ایچ سی اف وایو. صحیح ده؟ د ایچ سی اف پیدا کول نن وایو ګران زده کوونکو. په دې لوست کې موږ راځو ایچ سی اف سره هم پیدا کېږي، دا دې باندې غږیږو. څو طریقې لري. لومړۍ طریقه یې موږ وایو لیکو د ایچ سی اف یا جی سی ډي پیدا کول د مشترک قاسم په واسطه. یعنی یو عدد چې څو درې مشترک قاسمونه لري، د هغې په واسطه موږ د څو عددونو مشترک قاسمونه پیدا کوو. څه رقم معنا ګران زده کوونکو؟ وایي په دې طریقه کې به تاسو څه کوئ؟ په دې طریقه کې وایي کوم عددونه چې تاسو ته درکول کېږي، د هغې هر عدد قاسمونه پیدا کړئ. یعنی هر عدد چې څو قاسمه لري ټول ولیکئ. بعد د هغې نه چې ولیکل، د دې دا ټول چې خلاص کړل، هغه مشترک قاسمونه چې په ټولو کې مشترک دي هغه به جدا کړئ. د مشترک قاسمو کې تر ټولو غټ عدد عبارت د جی سی ډي څخه ده. لکه څه رقم ګران زده کوونکو؟ دغه عددونه چې ما دلته ولیکل چې 4 ده، 8 ده او 14 ده، د دې د مشترک قاسمونه زه غواړم پیدا کړم. مشترک قاسم یا جی سی ډي غواړم پیدا کړم. مثلا سوال راغلی داسې راته وایي جی سی ډي دی، جی سی ډي د 4 د 8 او د 14 راته وایي. نو تاسو به اول څه کوئ؟ د 4 قاسمونه ولیکئ. د 4 قاسمونه کوم عددونه باندې 4 پوره تقسیمي؟ 4 په 1 پوره تقسیمیږي، په 2 پوره تقسیمیږي او په 4 پوره تقسیمیږي. د 8 هم ولیکئ. 8 په 1 پوره تقسیمیږي، په 2 پوره تقسیمیږي او په 4 پوره تقسیمیږي، په خپل 8 باندې پوره تقسیمیږي. او د 14 هم ولیکئ. 14 مثلا په 1 په 2 په 4 په 8 په 14 په دې ټول باندې چې پوره تقسیمیږي. دا چې یو د دې عددونو قاسمونه دي. اوس موږ زو د دې مشترک پیدا کوو. لیکو مشترک قاسمونه دي چې کوم دي. یو په 3 وړو کې شته، نو یو لیکو. 2 په ټولو کې شته، 2 لیکو. 4 په ټولو کې شته، 4 لیکو. 8 په ټولو کې نشته، 14 په ټولو کې نشته، 9 لیکو. صحیح ده؟ نو دا د دې مشترک قاسمونه شول د دې عددونو. د دې کې تر ټولو غټ عدد کوم ده؟ 4. نو موږ دلته وایو د دې جواب څو شو؟ 4. یعنی تر ټولو غټ قاسم مشترک قاسم هغه څو ده؟ 4 ده. یا جی سی ډي څو راغله؟ 4 راغله. خبره خو ان شاء الله پوه شو که نه؟ یا فرض مثال موږ ته وایي چې د 40 او 80 په منځ کې مشترک قاسم موږ ته، یعنی موږ ته وایي چې جی سی ډي دی، دغه عددونه موږ ته ووایي. تاسو به اول د 40 څه لیکئ؟ د 40 قاسمونه به ولیکئ. مثلا وبلیکئ څو؟ وبلیکئ مثلا 40 په 100 باندې پوره تقسیم، په 1 پوره تقسیمیږي، په 2 پوره تقسیمیږي، په 4 پوره تقسیمیږي، په 5 پوره تقسیمیږي. 40 بل عدد چې 40 په پوره تقسیمیږي 8 ده، 10 ده، 20 ده او خپله 40 ده. یعنی په دغه عددو باندې 40 پوره تقسیمیږي. صحیح ده؟ بل عدد راځو 80 ته. 80 په کوم عددو پوره تقسیمیږي؟ 80 په 1 پوره تقسیمیږي، په 2 پوره تقسیمیږي، په 3 پوره تقسیمیږي، په 4 پوره تقسیمیږي، په 5 پوره تقسیمیږي، په 6 پوره تقسیمیږي. صحیح ده؟ په 9 کېږي، په 8 په 9
باندې هم نه کیږي، په 10 باندې پوره تقسیمیږي، بل په 20 پوره تقسیمیږي، په 15 پوره تقسیمیږي او بل په 10 او خپل 80 باندې پوره تقسیمیږي. یعنی دغه عددونه د دې چې دي قاسمونه دي. سیده اوس چې قاسمونه تاسو پیدا کوئ اوس به ولي کې مشترک دي. دې مشترک قاسمونه کم کم راغلل، یعنی دې عددو کې کم کم مشترک، یو په دواړو کې شته، دوه په دواړو کې شته، درې څلور په دواړو کې شته ده، بل 15 په دواړو کې شته لیکوي، 8 په دواړو کې نشته، 10 په دواړو کې دي، 10 په دواړو کې د لیکو، 20 په دواړو کې د لیکو او 40 په دواړو کې نشته. صحیح ده؟ نو دغه د دې د مشترک قاسمونه شو. تر ټولو غټ عدد کم یو ده، تر ټولو غټ عدد 20 ده. نو د جواب مسوره وته 20. یعنی دغه څنګه ډیر ساده یو سوال لوي شو. خبره خو رسیدې کنه. یعنی اول به مشترک قاسم او ټول قاسمونه به ولیکي، هغه کې مشترک پیدا کې، مشترک کې تر ټولو غټ عدد عبارت د دې قاسم مشترک ده. دا د دې طریقه چې موږ کولای شو دغه په واسطه باندې ګران زده کوونکو جی سی ډي یا ایچ سی اف پیدا کړو. هغه د تجزیه طریقه دی. یعنی موږ دویمه طریقه لیکو، دوه به ولیکو، او به لیکو د جی سی ډي یا ایچ سی اف پیدا کول د تجزیه په کومک یا مرسته یا په واسطه. صحیح ده؟ د تجزیه په واسطه. تجزیه په واسطه به سره رقم کوي ګران زده کوونکو. په دې طریقه کوي ټول عددونه چې درکول شوي هغه تجزیه کوي. جدا جدا چې کوي تجزیه کوي. کلم چې جدا جدا تجزیه کړل طاقت شکل باندې مو لیکل. اوس وګورئ چې کوم عددونه چې مشترک دي تر ټولو کوچنی عدد انتخاب کړئ. یعنی په مشترک عدد کې تر ټولو کوچنی او کوم عددونه چې مشترک نه دي یعنی په ټولو کې نشته هغه به بیخي نه انتخابوي. یعنی څو خبرې شو، درې خبرې. اول عددونه تجزیه کوو، مشترک کوچنی نیسو او کوم عددونه چې مشترک نه دي هغه نه نیسو. لکه سره رقم موږ ته سوال راکول کیږي وایي چې جی سی ډي ده 20 د 10 او د 500 پیدا کړي. صحیح ده؟ دغه درې عددونه موږ ته راکول شو، درې واړه به تجزیه کوئ. مثلا 20 به راواخلئ تجزیه به یې کوي. په 2 10 کیږي، بیا په 2 مثلا څو کیږي 15 کیږي، بیا په 15 کوو یو شو، بیا راځو څو ته 20 ته. 20 تجزیه کوو، اول په 2 10، بیا په 2 15، بیا په 15 یو. اوس به 50 ته راشئ، اوس به راشئ 50 به تجزیه کوي، په 2 25، بیا په 15 بیا په 15 بیا. صحیح ده؟ درې واړه تجزیه کړل. دلته به ولیکو چې 20 څو راغی، 2 دانې 2 لري، 2 مربع ضرب څو ده 15. دلته 20 چې ده 20 وبخښئ دا څو ده دا 10 شو. دلته هم دا تجزیه کړه 10 ده. په 2 15 راځي ګران زده کوونکو، بیا به باید په 3 وویشو. صحیح ده؟ په 3 به یې وویشو. په 3 چې راشي څو راځي 15، بیا په 15 یو راغی. اوس به 10 مساوي څو کیږي، 2 یو دفعه لري، 3 لري او 15 لري. او بل عدد څو ده 50 ده. 50 کې مثلا یو دانه 2 ده، 2 دانې 15 دي. صحیح ده؟ اوس د السیم د پیدا کول د جی سی ډي د پیدا کول لپاره ګران زده کوونکو وویل کوم عددونه چې مشترک دي یعنی په ټولو کې شته ده، د هغې نه به ټول کوچنی اخلي. دا 2 مربع ده، 2 ده، 2 ده. نو 2 تر ټولو کوچنی ده، نو 2 به ولیکو. 2 شو ضرب ده. 15 په ټولو کې شته ده، تر ټولو کوچنی 15 15 مربع 15 کوچنی ده، 15 به ولیکو. کم عدد چې په ټولو کې نه هغه نه نیسو. مثلا 3 ده په ټولو کې نشته، دا بیخي نیسو نه. نو دغه عددونه چې پاتې شو دا ضرب کړئ 2 15 کې 10 د دې عدد څه شو جی سی ډي شو. درې عددونه دي، د دې دو تر ټولو غټ قاسم څه شو 10 شو. خبره خو شو ان شاء الله. مثلا بل سوال د ګران زده کوونکو ویل کیږي چې ایچ سی اف دغه عدد مثلا 40 ده او 14 دغه دوه عددونه پیدا کړي. نو موږ اول عددونه تجزیه کوو. اول راخلو 40 تجزیه به کوو په 2 څو کیږي 12، بیا په 2 څو کیږي 14، بیا په 2 3 کیږي، بیا په 3 او 1 کیږي. صحیح ده؟ اوس به 14 تجزیه کوو. څو ولیکو؟ په 2 18، بیا په 2 9، بیا په 3 3 او بیا په 3 1. اوس به دلته ولیکو د 40 لپاره څو ولیکو؟ 2 په توان د 3 ضرب د 3 او د 14 لپاره به څو ولیکو؟ 14 لپاره به 2 مربع ضرب د 3 مربع. صحیح ده؟ اوس کوم عددونه چې مشترک دي هغې کې به کوچنی نیسي. مثلا 2 مکعب او 2 مربع. 2 مربع کوچنی دی، 2 مربع به ولیکو. 3 او 3 مربع کې 3 ولیکم. 2 مربع 4 ضرب 3 4 3 12. ځواب یې څومره وته ګران زده کوونکو 12. 12 څه شو؟ ځواب شو. یعنې دغه سوال پکې لیږي. یا فرض مثال بل عدد که موږ ته داسې راکړي چې 2 په توان د 10، 3 په توان د 20 او 15 په توان د 18. دلته ولیکئ 2 په توان د 40، 3 په توان د 30 او 15 په توان د 40 ضرب 1 په توان د 10. او دلته بل عدد راکړي 2 په توان د 43، دلته 3 په توان د 10 او دلته راته ولیکئ 15 په توان د 18، 11 په توان د 14. داسې. صحیح ده؟ د دې درې عددونو په منځ کې وایي تاسو واخلئ د دې جی سی ډي پیدا کړئ. د دې جی سی ډي چې پیدا کوئ ګران زده کوونکو سره هم کوئ، تاسو به داسې کوئ
ما ویلي چې کوم عددونه چې مشترک دي تجزیه تیار ده، تجزیه لپاره ضرورت نشته تیار تجزیه شوی ده. تر ټولو کوچنی عدد باخلي. ګور 2 په توان د لس، 2 په توان څلوېښت، 2 په توان درې څلوېښت، 2 په توان د لس ټول نه کوچنی لس به دلته ولیکي. 2 په توان د لس ضرب ده. 3 په توان د شل، 3 په توان درې دېرش، 3 په توان د لس به ولیکي. 3 په توان د لس ضرب ده. 5 کې 15 په توان د ولس، څلوېښت شپېته 15 په توان د ولس به واخلي تر ټولو کوچنی. و په ټولو کې نشته مې اخلي، یو ولس هم په ټولو کې نشته مې اخلي. نو په دغه طریقې باندې ګران زده کوونکو سوال موږ ګران زده کوونکو. درېیمه طریقه چې ده هغه د جدول طریقه ده. لیکو د جی سی ډي پیدا کول د جدول په مرسته. درېیمه طریقه تر ټولو ښه طریقه ده او تل کوشش وکړئ چې سوال نه ملول په دې طریقه حل کړئ. دا بهترینه طریقه ده. په دې طریقه کې وایي څه کوئ، تاسو هغه عددونه چې درکول شوي دي هغه په یو وخت کې ټول په همغه یو وخت کې ټول تجزیه کړئ. یعنې یو خط ورته کش کړئ، 3 واړه 4 واړه ټول تجزیه کړئ. تجزیه به تر هغه وخته پورې مخ ته بیایي چې دا ټول عددونه په یو عدد پوره تقسیم شي. یعنی که ټول په یو عدد کېدل مخ ته راشي، کوم وخت هم چې ولیدې ټول په یو عدد نه کېده بل ته به یې درېږي. دغه عددونه چې تجزیه کړي دي دغه عددونه یو بل سره ضرب کړه. دا کوم عددونه چې مثلا کوم عدد چې تجزیه کړي همغه ضرب کړه ځواب درکړي. مثلا څه رقم ګران زده کوونکو موږ ته سوال راکوي چې مثلا شل، صحیح ده، څلوېښت او شپېته د دغه عددونو HCF پیدا کړه. صحیح ده، دا عدد راکوي. موږ لیکو داسې ګوره شل په خپله ولیکئ، دلته څلوېښت ولیکئ او دلته شپېته. تجزیه په یو وخت کې شروع کوئ. صحیح ده، په یو وخت کې به تجزیه کوئ، په یو وخت کې به شروع کوئ. اوس وګورئ په کوم عددو پورې تقسیمیږي. ګورئ 2 ده، دا لس په 2 3 واړه په لس 2 کېږي، نو 3 واړه په 2 تقسیم کېږي، دا شل شو او دا 13 شو. اوس بیا 3 واړه په 2 کېږي، بیا په 2 دا 15 2 او دا لس 2 او دا څو شو 15 لس 2. اوس ګورئ 3 واړه په 2 نه کېږي، دغه لس کېږي اما 3 واړه نه کېږي. 3 واړه چې نه کېږي موږ یې په نور په 2 نه کوو. صحیح ده، اوس په 3 ته راځو. 3 باندې 15 کېږي، صحیح ده، خو دا 2 نور عددونه نه کېږي، نو په 3 هم نه کوو. په 15 3 واړه په 15 به وکړو، یو 15 15 2 15 لس او 3 15 15. صحیح شو. نور اوس دلته دا عددونه داسې بل عدد نه لرو ګران زده کوونکو چې 1 2 3 3 واړه په یو وخت پوره تقسیم شي. دغلته به یې درئ. دغه عددونه ضرب کوي، عبارت د څه څخه ده؟ جی سی ډي څخه ده. یعنې 2 ضرب 2 ضرب 15 2 2 4 ضرب 15 شل. شل چې ده ځواب ده ګران زده کوونکو. خبره خو رسېده انشاءالله. مثلا بل سوال راکوي د جی سی ډي د مثلا د 100 د 150 او د 200 پیدا کړئ. صحیح ده، تاسو دغه 100 150 200 راواخلئ، په یو وخت کې وویشئ، په یو وخت کې تجزیه کړئ. په 2 3 واړه کېږي، 50 شو، 15 شو او 100 شو. اوس 3 واړه په هغې نه کېږي، په 2 نه کېږي. ولې شي 15 نه 50 او 100 کېږي، 15 نه کېږي، تاسو به دلته درېږئ. اوس په 3 وګورئ، دا 3 باندې 15 تقسیمي 50 او 100 نه کېږي. اوس بل کوم عدد ګورو، 15 باندې 3 واړه کېږي، نو لیکو لس 15 50. دلته یو 15 15 دوه هغې ته 15 15 15 25. دلته 2 شل شو. اوس بیا 50 کېږي، دلته وایي 2 15 3 15 4 15. صحیح ده، نور داسې کوم عدد نه لرو چې 2 3 او 4 پرې پوره تقسیم شي. دلته درېږو، دا عددونه یو بل سره ضربو. 2 ضرب 15 ضرب 15 څو کېږي، 2 15 لس لس 15 50. دغسې عددونه موږ چک کوو، په دې طریقه باندې حلوو. صحیح ده، تاسو هم کتابونه کوم نه دي، هغې کې حتما ډېر سوالونه د جی سی ډي هغه ټول سوالونه په دې طریقه حل کوي. یو اداره په نور طریقو کار کوئ چې زده یې کړئ، نو ټول سوالونه په دې طریقه همیشه ټول عمر همدغه طریقه په یاد وي. جی سی ډي لپاره پیدا کولو لپاره بهترینه طریقه همدا ده. صحیح ده. اوس که موږ نه ګران زده کوونکو ووایي چې د مشترکو قاسمونو شمیر پیدا کړي، یعنې دلته موږ ته لیکي چې د مشترکو قاسمونو شمیر. یعنې دلته اوس موږ دغه عددونه 3 دانې عددونه دي، دغه 3 واړه څو مشترک قسمونه لري. کوم څو عددونه لري چې 10 سلم پرې پوره تقسیمېږي، 150 پرې پوره تقسیمېږي، 200 پرې پوره تقسیمېږي. ډېر اسانه ده. کله چې تاسو د دې د جی سی ډي پیدا کړئ، مثلا 50 شو، د اندې د قاسمونو شمیر پیدا کړئ. قاسمونو شمیر مثلا مخکې درس کې موږ ویلې که نه، د قاسمونو شمیر پیدا کړئ. قاسمونو شمیر چې دې څومره وو، د هغې عددونه معلومه ده. یعنې 50 به راواخلئ، تجزیه به یې کوئ، په 2 څو به شي، 25 به شي. بیا په 15 څو کېږي، 15 کېږي. بیا په 15 څو شو، 1. نو به لیکئ چې 2 په توان د 1 او 15 مربع. اوس په تعداد د قاسمونو سره پیدا کړئ، توان سره یو جمع کېږي، 1 جمع 1 ضرب د دې سره یو جمع کړئ، 2 جمع 1. صحیح ده. اوس به ولیکئ چې 1 جمع 1 2 2 جمع 1 3. صحیح شو. اوس به ولیکئ 2 3 شپږ. ځواب یې څو شو؟ شپږ. یعنې شپږ دانې مشترک قاسمونه دي لري. صحیح شو ګران زده کوونکو.
دا ګران زده کوونکو د نن درس هیله ده چې د مشترک تر ټولو غټ قسم مو زده کړی وي، یعنی جی سی ډي زده کړی وي او د هغې سوالونه بعد د هغې نه تاسو په کتابو کې هر چېرته باید حل کړئ. کوم چې مشکل لرو سوالونه راته حتما راولېږئ. دا و نن درس هیله ده چې اوس هم زده کړي. په مخه.